مور خو د بچي اولنۍ مدرسه ده. ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله وی زه به مور د بغداد په هغه جمعې کې د عراق سخت جمعې په هغې کې به زه سهار مانځه نه مخکې راپاڅولم، اوبه به یې راته ګرمې کړي، هغې به ما اودس وکړو، بیا به یې جومات ته بوتلمه، لاس نه به یې نیولم چې کله وړوکی وم، چې جومات ته به یې بوتلمه نو بیا به ما ته ولاړه وه، نو چې لمونځ به ما ختم کړو نو زه به بیا ځان سره راوستم، بیا به یې د هغې نه بعد د علماو مجالسو ته بوتلمه، د پلاني مجلس او د پلاني مجلس ته، بیا په واپسۍ کې به راپسې بیا راغلی، بیا به یې راوستم. داسې میاندې داسې بچي زیږوي چې هغه امام احمد بن حنبل رحمه الله په شان او ته داسې ښځه ورله راولې چې د هغې نه سړیتوب شته، نه خوی شته، د دینداري شته، نه اخلاق شته، او بچي ته څه ښایي؟ نو یو غټه لار د دې دپاره که ته دا غواړې چې بچو ته مې هدایت وشي او بچي زما دینداري، هغوی له به دینداره مور لټوي. بله هغوی ته دعاګانې هر وخت کول، هر وخت دعاګانې چې الله زما دې بچو ته هدایت وکړي. د مور پلار دعاګانې خو نه رد کړي او د هغې په ځای زموږ پښتانه څه کوي؟ خیرې کنځلې او وهل او ماشوم چې په آرام